د ملګری بیا پوښتنه کوي په شخصي کې راځي چې تا ویلي دي چې په توسل کې د عثمان ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ روایت دی. نو دا روایت کې څه دي؟ دا خو اوږد روایت دی او دا مختلفو کتابونو ذکر کړی دی، او د دې روایت اصل چې دی نو هغه په ابن ماجه شریف کې دی چې هغه دقه دعا ده چې اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبینا محمد نبی الرحمت یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فیقضى لی حاجتی. خلاصه د روایت داسې ده چې د عثمان ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ د یو سړی راغی او د ضرورت دا خلاصه د روایت ویما. نو حضرت عثمان ابن حنیف حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سړی ته التفات نه کوو، معنا د په حاجت کې د سره مرسته نه کوله. ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ تلاړو او هغه خپل شکایت وکړ. نو عثمان ابن حنیف سے ورته وی چې دا اودس لپاره تازه اوبه راوړه او تازه اودس وکړه، بیا لاړ شه او لمونځ وکړه، په جومات کې 2 رکعات وکړه او پس د 2 رکعاتو نه بیا دا دعا ووایه اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبینا محمد نبی الرحمت یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فیقضى لی حاجتی، او بیا د خپل حاجت ذکر کا. روایت کې داسې چې دا سړی ووته او داسې وکړه او بیا چې دی نو راغی او دغه دعا یې ولوستله او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره کېناستن. چې کېناستن نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ درته ویل ستا څه ضرورت دی، بس د دغه ضرورت مخ سره برابر شو. نو حضرت عثمان ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ بیا ورته وی چې زه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته یو ضریر البصر سړی راغی چې نظر کمزور و. نو هغه ورته د خپل نظر شکایت وکړ، ورته وی چې د الله محبوبه زما نظر کمزور دی. نو فقال له النبي صلی الله علیه وسلم فتصبر، حضور مبارک ورته صبر وکړه چې ته صبر وکړې په دې تکلیف باندې نو تا ته به الله اجر درکړي. نو دغه سړي ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس لی قائد وقد شق علی، ما سره څوک داسې سړی نشته چې ما وګرځي او ما ته لاره برابره کړي، او دا یوازې ګرځېدل په ما باندې ډېر زیات ګران شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل چې ائت المیضا، دا اودس دپاره اوبه راواخله او فتوضا اودس وکړه، ثم صل رکعتین، بیا 2 رکعات وکړه، ثم ادعو بهذه الدعوات، بیا دعا وغواړه په دکې دعاګانو باندې. دغه دعا ووایه چې اللهم انی اسألک، یا الله زه ستانه سوال کوم، اتوجه الیک، او تا ته په توسل او په برکت کې پیش کوم، بنبینا، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محمد صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی الرحمت چې نبی رحمت ته، یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم انی اتوجه بک، زه توسل او وسیله کوم پتا سره الی ربی، خپل رب ته، فیقضى لی حاجتی، چې برابر کی زما د پاره زما حاجت. نو عثمان ابن حنیف سے وی فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. عثمان ابن حنیف سے وی چې په الله مې د قسمی ما تفرقنا، موږ نو جدا شوي د دکه ځای نه، او په دې خبره کې ډېر وخت نو تیر شوی، حتی دخل علینا، چې دا سړی را داخل شو موږ ته، كأنه لم يكن به ضر قط، گویا کې چې په دې سړي باندې بالکل د سر نه د ړوندوالي ساسر نو روغ رمټ را دن نشو. او دا روایت ګوره معجم کبیر او معجم صغیر هم ذکر کړی دی، او دا روایت نورو ډیرو کتابونو ذکر کړی دی. موجوده وخت کې یو کتاب دی شرح العقیدة الطحاویہ ورته وایي، د عقایدو کتاب دی، هغې هم ذکر کړی دی. او د دې روایت ضعف چې دی نو دا صرف او صرف ګوره البانی ذکر کړی دی. البانی وایي چې دا ضعیف دی، البانی خو زموږ د زمانې یو کمپیوټر ماسټر تیر شوی دی،
اس د جرح او د تعدیل امام نه دی ګورخه. او بل خبره زړی نسخې چې په خوانی د ترمذی شریف کم دی پاغي کې هم دا روایت ته، خو نوې نسخې چې کوم راغلي دي نو پاغي کې دا روایت نشته، استلې دي نه چا سره چې زوړ ترمذی شریف د بیروت والا پروت ته پاغي کې دا روایت شته ده. او دی روایت کې دا سې دي چې انی اتوجه بک الی ربی فیقضى لی. نو بیا علما د علم الکلام وایي او د علم اللغت وایي چې توسل، توجه، استعانت او استمداد دا من باب واحدن، دا د یو باب ندی، او من واد واحدن دا د یوی واده یو د یوی باب ندی. معنا توسل په معنا د توجه او توسل په معنا د استعانت او استعانت په معنا د توجه او د توسل سره دا یو بل سره مستعمل دي. او په دې باندې چې دا توسل او توجه او استعانت او استمداد دا د یو باب نه دی او د یو مسلې نه دي. زه پې ګوره د 25 کتابونو حوالې لرم، صحیح ده، د اهل لغت او د اهل اسلام او د مسلمانانو د کتابونو او د لوی لوی محدثینو د کتابونو. د سنن چې ځان نه خبره کوم ښه دغه روایت او دغه روایت دغه مقصد دی. اوس هم چې چاته ضرورت را پیدا شي او سخت مشکلی په دغه طریقه باندې نوې تازه او دستیو کې پاک جامې دی واغوندي، 2 رکعاته مز دیو کې او دغه دعا دی ولولي ان شاء الله الرحمن چې الله پاک به حاجت برابرای ښه. دغه دی واخله حواله او دغه دی واخله مسله.